هغه څوک چې تل یې د نورو د ټپونو درملنه کوله د سې شنبې شپه په خپل موټر کې کور ته په لار و چې موټر پورې نښلول شوي ماین چاودنه کوي او ډاکټر نوروز شینواری د خپلې کورنۍ له وروستي دیدار څخه بې برخې کیږي او د هغوی څخه د تل لپاره رخصت اخلي. د پیښې په اړه عیني شاهدان انعکاس ته کیسه کوي. ډاکټر صاحب محترم دلته راغلی نو ګاډي کې کېناست، خپل عسکر ته غږ وکړه چې راشه دغه وکړه، کتابچه مې راوړه. چې کتابچې پسې لاړو چې ډاکټر صاحب باندې د بم والوته. حالات توره لمبه وله، هر خوا منډې وي، یو ډار خپور شو. نو بدبختانه شي د خلکو نه ورو ډاکټر صاحب په شهادت باندې رسېدلی ده او یو کس بل ټپي ده او موټر یې په دغه وضعیت باندې قرار لري. ډاکټر نوروز شینواری له انعکاس سره په یوې خپرونه کې ویلي و چې نوموړی له سختو ګواښونو سره مخ دی. شینواری له امنیتي او کشفي ارګانونو غوښتنه کړې وه چې د ژوند خوندیتوب ته دې پاملرنه وکړي. موږ هر ډاکټر صاحب ته ویلي چې لومړی خپل د شریک د مقاماتو سره ټلیفون کانټاکټ نمبر، خو څرنګه چې بیا څو دا ګواښونه تر ده شدید شو چې زموږ د یو ډاکټر صاحب ورور پکې وژل شو، د هغه د کورنۍ یو بل غړی پکې زخمي شو. موږ له هغه نه ورځ عمومي کاربندي وکړه چې موږ سره په هغه وخت کې مقاماتو وعده وکړه چې دا به نه کېږي، خو بیا هم سره ده نه دغه کېږي. نه یوازې د خپل ځان غم ورسره و بلکې څه موده وړاندې د ډاکټرانو د خوندیتوب په پار یو لاریون کې ګډون کړی و او د یو مشر ډاکټر په صفت د خپلو هم مسلکه ملګرو د درد فریاد یې پورته کړ تر څو یې غږ لوړپوړي چارواکي واوري، خو دا غږ یې د تل لپاره خپ کړ. هر یو ته زنګ وهل شوی دی. زموږ بچي په کورونو کې بندیان دي، بیرون راوتلی نه شي. دا باډي ګارډان او مسلح کسان باید ورک شي. که هغه د هر چا کور ته ولاړ اوسېږي، که هغه د هر وکیل کور ته ولاړ اوسېږي، که د هر قومندان کور ته ولاړ اوسېږي، دغه کسان تښتونکي دي او دا د پولیسو دوی تعداد زیات. باید یاده شي چې په جلال آباد ښار کې وخت ناوخت ډاکټرانو ته نامعلومه کسان ګواښونه کوي، خو د خلکو په باور تر اوسه حکومت په دې برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده کړې.